بس دا ګوره د برازیل په ساو پالو کې ښایسته دا یو پارک ده چې ټول افغانان سره برازیل ډېر لوکس ځایونه دي. بس راغلو د پارک اخر یو خو دلته هر وخت باران یو دقیقه باران یو دقیقه اسمان وریځي بل دقیقه اسمان بېرته صاف صفا شي. راولم په دې ویډیو کې او ویډیو ده مخکې د سوپر مارکیټ ته راغلو. د سوپر مارکیټ نه راووتلو چې یو باران ده خطرناک باران ده چې مخکې دغه سټور کې وو. دغه سټور کې دا لاړو ته ګوشکیانو ما د شیان هم راواخیستل. او سلام ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ. بس دا ګوره د برازیل په ساو پالو کې ښایسته دا یو پارک ده چې ټول افغانان سره راغلو نن د کیم نه او چکري مال چې لږ چکر ووهو. دې خواته ښایسته چکر ځایونه دلته لري. برازیل ډېر لوکس ځایونه دي او هغوی هغه سر ته تللي دي. او دغه دي دا ټول ډېر ښایسته پارک ده. د چکر ته راغلي دي ټول خلک، د برازیلیان هم راغلي دي په خپله. دا بس دې خواته دا ښایسته ځایونه دي. دې خواته دا ځنګل ده مکمل پاسم او دې خواته هم داسې لاره تللی ده سیده خواته. دې خواته هم داسې لاره تللی او خلک دې ګرځي چکر یې وهي او دغلته هم ناست دي. دغلته تاسې کتلی شئ خپله برازیلیان دي. او دغه موټر چې مې وکته دا دغه موټر د پولیسو موټر چې دلته ګرځي د امنیت دپاره. بس راغلو د پارک آخري سر ته ورسېدو. دې خواته دا وګورئ دلته عمومي سړک ده، موټرې روانې دي. هغه سر نه راغلو داسې دې سر ته ورسېدو چې دلته خلک دي روان دي. دې خواته عمومي سړک ده او دغلته غټ ځنګل ده داسې د پاسه چې بس څومره مخې ته ځي او د غټ ځنګل غوندې ده. دا بس دننه لارې شته دي. خو هلته بیا خټې دي، هلته هم دغسې بس ټول دغسې شنه ځایونه دي، غرونه دي پاناما. یو خو دلته هر وخت باران یو دقیقه باران یو دقیقه اسمان وریځي بل دقیقه اسمان بېرته صاف صفا شي، لمر راوخیږي. سیستم نه یې معلوم. د برازیل داسې هوا ده. دا وګورئ مرغان هم شته دلته، هر ډول مرغان دي. دا وګورئ دلته خلک سکیټینګ کوي لاندې. ګورئ سکیټینګ کوي. او ویډیو ده دا مشر مبارک دی. موږ راغلي یو دلته یو یازری خان د کوم چې خان ازری تیو انټرنیکس خبره سویر دا زمونږ مشر دی. مشر مبارک چې دا موږ چکر ته نن راویستي یو دلته چې دا رخصتي ده. سبا هم رخصت دی، نن هم رخصت دی. موږ باندې مشر مبارک خرچه کړې ده او بس وروره جانانه د چا د قصد ده. څه احساس لري؟ څه احساس لري؟ ته ووایه ته څه احساس لرې؟ د مشر نه پوښتنه وکړه څه احساس لري؟ وکړه دی څه احساس لري؟ سبا ټیکټ ورته کوله بېرته به کابل ته ځي. دا د نن ټیکټ وکړه بېرته ځو. ما د نن ټیکټ پیدا کړي بېرته سبا. مشر څه ارادې لري؟ هغه مشر ارادې لري. او موږ خبر د دې کوي چې دا به دا پیاده رو کې څنګه ځي. څوک؟ دا زبي او دا سارنوال. ولې دا هوایي ځي هوایي. هېڅ خبره نشته. ټول خلک لاړه، واړه ماشومان لاړه، دا نشي تللی. او یو موږ مشر چې دا موږ نیمه لاره کې پرېږدي دا بل چېرته ځي.
کله کې اراده کړې ده 15 جوړې بوټان جوړې زپی چی وای یعنی هر 2 کیلومتر بعد به دیو چینج شي دا وګورئ دا د برازیل مکمله منظره دي ځینې وګورئ واقعا ډېر ښایسته تک شین مملکت دا واقعا دا اوس باران رانی شي پاس آسمان وریځ ده مکمل کېدای شي باران راشي زه چې باران راګیر نه کي دا وګوره دا خپله برازیلیان دلته لګیا دي څوک فوټبال کوي څوک والیبال کوي دې خواته ښکته والیبال میدان ده دا فوټبال میدان ده لګیا دي مازدیګری ټایم ده او موږ مخ په بېرته اطاق ته روان یو زه اطاق ته ناوخته داسې نه چې په لاره کې باران راګیر کړي ملګري لاړه ښکته سړک ته وتلي وي دغه د عمومي سړک ته راووتلو دا عمومي سړک د دې چې که پاسه خواته لږ په قدم قدم به وځه که چې ځای نږدې ده نږدې ځای نه راغلي وو دا برازیلیان دي ګورئ او داسې به وځو اخواته سړک ته دغه د یو چارایي نه راتېر شولو اوس روان یو خپله اطاق طرف ته د هغه یو غټه چارایي وه هغه چارایي نه راتېر شولو دې خواته اوس روان یو هغه نور ملګري هم موږ نه مخکې تېر شوي دي تللي دي او موږ هم ورپسې روان یو دې خواته دا رسټورانټ د خلک ناست دي ډوډۍ موډۍ خوري او په همدغه سړک باندې سیده موږ ځو مخې ته او اطاق طرف ته به ځو برازیل لا بلډینګونه وګورئ دا څومره غټ غټ بلډینګونه لري شاپینګ مال دا مکمل ډېر غټ دوی سم زموږ نور ملګري خو هغه سر ته بیخي ښکاري نه تیز تیز روان دي لاړل دغه 3 نفره موږ دلته روان یو بس دغه منظره هم ځان سره وګورئ دا څنګه منظره ده دلته لګیا دي نن شنبه ورځ ده پارټیانې دي او هغه سر کې وګورئ پارټي ده د دې خلکو او موږ چې دې خواته دې خوا نه تېرېدلو هم د خلک لګیا او د غټ غټ سپیکر یې راوړی وې او سپیکر یې لګولې وې شراب بوتل یې هر څه ورسره وي ته به لګیا دي خپل پارټیانې کوي دغه دې ګورئ تاسو کتلی شئ خپل پارټیانې کوي او دې خواته دا وګوره دا شاپینګ مال ده دا وګوره دا بلډینګونه دي هر طرف ته شنه بوټي ښایسته دغه بوټي تاسې وګورئ چې دلته همیشه هر وخت باراني ځکه دلته ښایسته ښایسته بوټي شنه کېږي د سړک په غاړه کې په هر ځای کې دوی چې منځ کې باغچې غوندې جوړ کړي دې خواته شاپینګ مالونه دي دوکانونه دي ښار ده موږ لا ښار نه لږ لرې یو نو په ښار کې دنه ښایسته ښایسته ځایونه دي او د برازیل خاص هغه بیچز چې کوم یو دي چې په ساحلونه لري ډېر ښایسته ښایسته انشاءالله د ساحل ویډیو به هم تاسو سره شریکوم چې ساحل طرف ته زه لاړم ساحل طرف ته لا موږ تللي نه یو انشاءالله د ساحل ویډیوګانې به تاسو سره زه هم شریکوم چې کله چترۍ موږ لاړو دا وګورئ ورونو مخکې د سوپر مارکیټ ته راغلو د سوپر مارکیټ نه راووتلو چې یو باران ده چې بس ډېر زیات ما وویل که نه چې دلته د برازیل د هوا هېڅ پته او معلومات نه یو دقه وریځ وي یو دقه اسمان شین وي داسې یو
شدید باران ده همدا دغه چې ډېر زیات خطرناک باران ده چې مخکې دغه سټور کې وو دغه سټور کې دا لاړو د ګوشکیانو بعضې شیان هم راواخیستل او راووتل چې دا ډېر زیات سخت شدید باران ده چې خلکو چتریانې رااخیستې دي خلکو چتریانې رااخیستې دي دا سټور ده دا قوي باران ده او چې دا باران ودرېږي موږ به هم بس ورځو سیده خپل اطاق طرف ته اطاق ته به ځو باران لږ ودرېده موږ هم راووتلو او روان یو کیمپ ته به ځو